قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او د خواشینۍ خبر. په کابل کې چاودنې ملکیانو ته مرجوب لاړولي. په کابل ښار کې د چهارشنبې په ورځ نومبر 18 یعنې لړم 26 چاودنه شوې ده او ملکیانو ته یې زیان اړولی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چاودنه د ملکي خلکو پر یو موټر شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی په خپل ټویټر کې لیکلي دي د کابل ښار 14 حوزې اړوند د نقاش په سیمه کې په یو ټونیس ډوله موټر کې چاودنه شوې چې یو تن ملکي کس وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي چې 3 تنه ښځینه هم پکې دي. د دغه پیښې مسؤلیت چا نه ده منلی. په همدې حال کې سیمه ییزو رسنیو په ښار کې د یوې بلې چاودنې خبر هم خپور کړی دی خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په تېرو څو ورځو کې دریمه چاودنه ده چې د کابل په ښار کې کیږي. څو ورځې مخکې هم په دشت برچې کې چاودنه وشوه چې یو افغان خبریال هم پکې وژل شو. د طالبانو له راتګ وروسته د دا ډول بریدونو مسؤلیت تر ډیره د داعش خراسان ډلې منلی دی. تر دې مخکې د کابل د هوایي ډګر مخې ته په یو ځانمرګي برید کې څه باندې 80 افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل او بیا یې کندوز او کندهار کې په جوماتونو کې هم بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. امریکایي چارواکو د داعش خراسان ډلې د بریدونو په زیاتوالي او په افغانستان کې د القاعده ډلې په موجودیت اندېښنه ښودلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د داعش خراسان په ضد یې عملیات کړي او د دغې ډلې لسګونه غړي یې وژلي او ژوندي نیولي دي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.